اروپایي غربي هیوادو کې هر هیواد کې یو قانون نشته. هره سیمه د ځانه یو قوانین لري. د مثال په ډول که موږ په استرالیا کې ژوند کوو، دلته د ملبورن او د سیدني قوانین سره فرق کوي، ځکه چې هغه د یو ایالت دی، د بل ایالت سره وصل دی. نو که تاسو په مثلا اروپایي هیوادو کې په جرمني او انګلستان په دې هیوادو کې هم ژوند کوئ، ډېر هیوادونه داسې دي چې هر ولایت او هر ایالت ځان ته قوانین لري، او که تاسو مثلا یو قانون ولوستلو بیا بل ځای ځئ پر هغه قانون باندې تاسو ژوند کوئ، دا قانون فرق کوي. تاسو دا قوانین باید پوه سئ چې په هر ایالت او هر ولایت کې هلته قوانین فرق کوي، او هر ځای کې چې تاسو ځئ نوی ژوند جوړوئ د هغه قوانین هم زده کړئ. بله خبره ده چې کله هم تاسو په یو محل کې ژوند کوئ، مثلا په یو کالوني کې په یو کوم بلډینګو کې ژوند کوئ، هر بلډینګ د ځانه خاص قوانین لري. د مثال په ډول څه موده وړاندې دلته زموږ یو افغان خپل کمبله د کور پر راسه باندې هوار کړې وه، لکه چې دا په افغانستان کې عام دی چې خپل د کور په کړکۍ باندې هواروي په شلم منزل باندې، او دا منزل ټول نمای ورسره بدنمای کوي. خو دا په افغانستان کې کوم ستونزه نه وه، مګر په دې هیوادو کې که تاسو خپل نالیانې پر د کور په کړکۍ باندې غورځوئ یا خپل کمبلې غواړئ چې لمر ورکړئ، دا ډول کارونه په دې هیوادو کې جرم ګڼل کېږي. دا نه تاسو ته د دې باعث کېږي چې ستاسو کور ستاسو څخه واخیستل سي او تاسو د هغه ځای څخه وایستل سئ. او دا کار دلته وسو چې کله زموږ تاسو یو افغان ورور خور خپل کمبله اخیستې وه، د کور په چت باندې غورځولې وه، د کړکۍ څخه ایستلې وه تر څو لمر وویني، هغه وویل چې د بلډینګ خاوندانو تصمیم ونیولو، هغه یې د هغه ځای څخه وایستلو او کور یې بل چا ته په کرایه ورکړو. نو دغه قوانین تاسو په جدي توګه باندې ورته غوږ ونیسئ چې تاسو څخه یو وخت غلطي ونه سي چې خپل د کور د کړکۍ څخه او یا هم کالي پرېوئ، خښتګانو پرتګانو راوړئ پر چت باندې وغورځوئ، په کړکۍ باندې وغورځوئ. نو دا په دغسې حالاتو کې هر بلډینګ هره سیمه دلته د ځان قوانین لري، او دغه ډول کارونه چې دي دا تاسو ته ستونزه جوړوي او ستاسو عاقبت خرابوي.